مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه او دغه موقع کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وه. یو با احساسه ورور چې مرسته رالېږلې ده هغه مو دغه کورنۍ ته راوړې. نو له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ چې دغه موقع څومره خوشحاله ده له هغه ورور څخه چې دغه موقع یې لاسنیوی کړې ده. السلام علیکم مور جانې. وعلیکم السلام. زمونږ سلام. وعلیکم السلام مور جانې. څنګه یې ښه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟ شکر د دې څه مور جانې مو راغلي وو مخکې چې ستاسو ویډیو مو وکړه او ستاسو غږ ورته هغه ورونو ورسوو. نو یو با احساسه ورور تاسو سره مرسته کړې ده او مرسته مو تاسو ته راوړې ده. دغه 10,000 افغانۍ دي تاسو وشمېرئ. لس پورې دي. څومره خوشحاله له هغه ورور ډېر څخه خوشحاله. چې ستاسو لاسنیوی الله دې تاسو سره ډېر خوښ کړي. الله دې هغې ته ډېره تېره وکړي. خدای دې ډېر ورسره خوښ کړي. خدای دې تعظیم ثواب زموږ سره نور هم وکړي چې موږ سره څوک کومک کوي الله دې هغې سره کومک کړي. کور یې ودان بچی یې لوی همیشه دې همداسې د غریبانو د نیستمند د لاس دې ونیسي کومک دې ورسره وکړي لکه چې موږ سره یې وکړو. کور هم ودان تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ بېګا ته بیا هم هېڅ هم نه لرو. همدغه به والو د کور کرایه هر څه په موږ پاتې دي. پرون کرایه‌دار راغلی و پیسې غوښته زموږ نه مهر نه لرو. وایي چې هر ځینه کوئ راکړئ که نه باقي چېرته به لاړ شو. ډېره مننه یې تاسو نه. الله دې عزت وکړي ورته. الله دې ډېره تېره ورته ورکړي. کور هم ودان. نه مور جانې خوشحاله اوسئ. تاسو دعا ته اړتیا لرئ. تاسو دعاګانې کوئ حتما هغه ورور چې ژوندي اوسئ. الله دې تاسو سره ښه هم وکړي. لاسنیوی کړي. کور هم ودان. مننه دې تاسو ټولو نه چې موږ سره کومک کوئ. تاسو سره دې الله تعالی کومک وکړي. ګرانو هېوادوالو تاسو د دغه موقع غږ واورېدو چې څومره خوشحاله شوه له هغه ورور څخه چې دوی سره یې مرسته کړې ده او لاسنیوی یې کړی. نو زه په ټولو وروڼو باندې غږ کوم چې نور وروڼه هم همداسې لکه څنګه چې دغه ورور مرسته وکړه تاسې هم مرسته وکړئ او دغه ورور ته الله تعالی جنتونه په نصیب کړي. خدای دې ورته دغه په بدل کې زیات ورکړي او اجرونه هم ورته ورکړي. په یو حدیث کې روایت دی چې غوره خلک هغه دي چې نورو ته یې خیر رسېږي. نو که غواړئ چې خپل مرستې مو په مثبته توګه حقدار ته ورسېږي نو خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 902 وخت دې سم ولله خوشحاله او اباد اوسئ.